बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مشو یم ملګرو ان شاء الله زه به کوشش کوم چې روزانه تاسو لپاره ویډیو راوړم نو تاسو لم په کار چې تاسو ویډیو تر اخره پورې ګورئ راځي ټیم نه خرابو چې خپل نه کلا شروع کو پهلنه ټکی موږ سره سره کډنی څه ته ویداوی ګردی تا یعنی کو تاسو نه سوکته پوسو کې چې ګردی ته په انګلیش کې سوي تاسو ورته سمپل ویل شي کډنی مسل وزلا مسل چې کوم د انسان په بدن کې چې راکم پټونه دي یعنی انسان چې کوم د لاسونه غذای نو دا د مسلز په ذریعہ باندې غذای نه دي ته موږ په پښتو کې ویل شو عضله وین راګو وین چې کوم د انسان په بدن کې چې راکم رګونه دي په کم په ذریعہ باندې چې د انسان په بدن کې اینه چلیږي نو دي ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویل شي وین بل موږ سره سره بلډ څه ته وي بلډ موږ ویني ته وي یعنی دا سمپل ټکی دی کو تاسو نه چرته څوک ته پوسو کی چې بلډ څه ته وي نو تاسو ورته ویل شي وینه بل موږ سره سره برین څه ته وي دماغ د انسان په بدن کې چې کم دماغ دی یعنی هغه ته موږ ویل شو برین تاسو اوس برین کې او هارت بل موږ سره سره هارت څه ته وي زړه ته یعنی د انسان زړه چې کوم دی مطلب هغه یو سیس خوخی او به چې کوم دی هغه دماغ چې کوم دی هغه جسټیفای کوي یعنی هغه وی چې مطلب دا سیس زما زړه خوښ کړي نو آیا دا سیس ټیک دی او کنه دی ټیک نو ټول پروسس چې کوم کیږي هغه په دماغو کې کیږي خو سیس چې کوم دی زمنګ چې خوخیږي او نه خوخیږي هغه د زړه کار دی لیور زیګار لنګ لنګ چې کوم دی دا وی سخت یعنی په کم په ذریعہ چې موږ سالو انکل بند ته په انګلیش کې تاسو څه ویل شي انکل هیل پونده یعنی د انسان چې کوم پوندې په خپه کې دي ته تاسو څه ویل شي هیل تای ورون تای چې کوم د انسان د غوټنې نه بره چې کوم زی یعنی دا پسته غوخه چی دي ته تاسو په انګلیش کې ویل شي تای یعنی کو تاسو نه سوکته پوسو کې چې تای څه ته ویني تاسو ورته ویل شي ورون یعنی د غوټنې نه چې بره سمره د انسان د خپې چې زی د کم دي ته تاسو سمپل ویل شي تای ریسټ مړوان ته څه ویل شي ریسټ کو تاسو نه سوکته پوسو کی چې مړوان څه ته وي نو تاسو ورته ویل شي په انګلیش کې ورته ریسټ وي سمپل هپ څه ته وي دا مرون ته وي هپ چې کوم دی دا منګه شا طرف ولته وي یعنی د انسان د غوټنې نه چې بره کم ځای خو شا طرف ته یعنی مخکې ته منګ تای ویل شو او رستۍ ته چې کوم دی مطلب منګه هپ ویل شو لیګ څه ته وي لیګ وي منګه پخې ته یعنی د انسان چې کوم خپې هغه ته تاسو ویل شي لیګ نی زنګون تاسو اوس دا ځکه چې نی څه ته وي دا د انسان په بدن کې چې کومه ګوټنۍ دي ته تاسو په انګلیش کې ویل شي نی فوټ څه ته وي دا موږ خپې ته وي او کله چې تاسو دواړه خپې استعمالوي هغې دپاره به تاسو به پیټ استعمالوي چیسټ سینې ته په انګلیش کې څه ویل شي چیسټ یعنی د نامه نه چې بره کم ځای دا کلک دا پښتو والا دي ته تاسو ویل شي چیسټ سټامک نس معده ورته وي معده چې کومه دی دا موږ سره څه کار کوي دا موږ سره هغه کار کوي کله چې انسان خوراک وکړي اسکاک وکړي او د دې چې کوم پروسس کېږي دا ټول په معده کې کېږي بیک څه ته وي شاته یعنی تاسو چې مطلب د انسان چې کوم شا طرفي د سر نه واله لاندې خپو پورې یعنی دې تاسو بیک ویل شي او بیک چې کومه دی تاسو ملا دپاره هم استعمالولی شي ویسټ څه ته وي دا موږ ملا ته وي البو څنګله چې د انسان لاس کې کومه را څنګلي تاسو به کتلي نو دې ته تاسو څه ویلی شئ البو هینډ لاس ته په انګلیش کې تاسو سمپل ویلی شئ هینډ فنګر ګوته د انسان په بدن کې یعنی په لاسونو کې او په خپو کې چې کومې ګوتې دي دې ته تاسو په انګلیش کې څه ویلی شئ فنګر او د دې چې کومه جمع ده ټولو ګوتو ته څه ویل شي فنګرز یعنی د یو نه چې کله فنګر سیوا شي هغې ته بیا موږ ویلی شو فنګرز نیل نوک یعنی نوک چې کومه دی دې ته تاسو په انګلیش کې څه ویلی شي نیل چې کومه دی دا د څه نه جوړي دا موږ سره د کیلشیمز نه جوړي لیپ څه ته وي لیپ موږ شونډې ته ویلی شو یو شونډې ته موږ لیپ ویلی شو او دواړو شونډو لپاره موږ جمع شوله نو بیا موږ څه استعمالو لیپس یعنی لیپس څه ته وي دا شونډو ته ویلی شي نیک څه ته وي غاړه یا مطلب مرۍ ته موږ تاسو په انګلیش کې څه ویلی شي نیک شولډر وږی ته په انګلیش کې څه ویلی شي شولډر د انسان چې را کومه وږی په ملا کې تاسو دې ته څه ویلی شئ په انګلیش کې شولډر آم لاس چې کومه د دې ته تاسو په انګلیش کې څه ویلی شئ آم یعنی ټول
چې کوم لاس یې هغې ته تاسو څه ویلی شئ آم. نوز پوزه، پوزې ته په انګلیش کې ویلی شي نوز. ماوت خوله، د انسان چې کومه خوله په کوم په ذریعه باندې چې موږ خوراک کوو هغې ته موږ ویلی شو ماوت. ټوت، ټوت څه ته وي؟ دا وي غاښ، یعنی غاښ ته په انګلیش کې څه ویلی شي ټوت. ټانګ، ټانګ څه ته وي؟ ژبه، یعنی د انسان چې کومه ژبه وي هغې ته تاسو په انګلیش کې سمپل ټانګ ویلی شئ. تاسو نه که څوک تپوس وکړي چې د ټانګ کار څه دی، د ټانګ موږ سره ډېر قسم کارونه دي. کله چې موږ یو څیز چې کوو چې دا خوږ دی تریخ دی د هغې چې کومه ذایقه یې هغه موږ د ټانګ په ذریعه کتی شو، خبرو خو موږ په ټانګ په ذریعه کولی شو. هیډ، سر، سر ته په انګلیش کې څه ویلی شي هیډ. هیر ویښتان، یعنی د انسان په بدن کې چې په کم ځای باندې هم ویښتان وي هغې ته تاسو هیر ویلی شئ. آی سترګه، سترګې ته په انګلیش کې څه ویلی شي آی. هو تاسو یو سترګې ته آی ویلی شئ او کله چې دواړه تاسو را جمع کوئ هغې ته تاسو بیا آیز ویلی شئ. ایر غوږ، ایر چې کومه دی دا غوږ ته ویل شي. د غوږ کار څه دی؟ د غوږ کار دا دی کله چې تاسو ته یو کس خبره کوي نو تاسو هغه د غوږ په ذریعه باندې اورئ نو دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویلی شئ ایر. یعنی د آی هم څه کار دی؟ د آی هم تاسو ته پته ده چې د دې موږ سره کتل کار دی. یعنی کله چې موږ وغواړو چې یو څیز موږ سیکو نو هغه موږ د آی په ذریعه باندې کتلی شو. نو ملګرو زه امید کوم چې دا کلاسونه به ستاسو خوښیږي او تاسو ته په کم ټاپک کې په کم څیز کې په کم څه کې هم تاسو ته مسئله نو تاسو بالکل ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ. په هغه ټاپک به زه ستاسو دپاره ویډیو جوړوم او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې ستاسو دپاره روزانه په بنیاد باندې کلاسونه راوړو او تاسو ته څه داسې نوي څه زده کړو چې هغې سره ستاسو انګلیسي هم ښه شي او تاسو ته په اکیډمیک لایف کې هم تاسو ته ډیره پیدا درکړي. نو که څه هم تاسو ته ضرورت وي بالکل تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ما له اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.